مسافر یار سترګې وغړوه یو څو خبرې د زړه سره وکړه ولې خپای چې څه نه وایې ته راته یې زر زر مروره وکړه زموږ د خوارو قسمتونه خدای په اور مو سوځي ارمانونه خدای نه پوره کیږي امیدونه خدای ته یې نصیب کړي جنتونه خدای د احمدشاه په زړه بلها پاتې شو غمونه ډېر پرې له دنیا پاتې شو د سعودي په مزدورۍ کې مړ شه نیازبین لالی مسافرۍ کې مړ شه چا ویل لالی پردیس کې مړ دی چا ویل لالی پردیس کې مړ دی کلیوال ډلې ډلې ځي وسې راوړي د تابوت یې پاس په کوټه کې دی بچي ورپرېږدی چې سر ته ودرېږي نه احمدشاه هېڅ سر له در نه وړه د سپین کفن غوټې یې پرانیزه مینه په دواړه مخه باندې خپل کړه یو مسافر دی بل یې سترګې پټې دي نه زموږ د زړونو د وتلو نه دی غم دی والله د هېرېدلو نه دی مسافرو رانه زلمي خاورې کړه هم رانه خپل هم یې پردي خاورې کړه هر څه چې کېږي د غربته کېږي ځکه ګیله مو د قسمته کېږي والله د کوره بهر شپه ګرانه ده هم پردي سوري ته دمه ګرانه ده یو په وطن کې بدامني ډېره ده بل هر طرف ته بدنیتي ډېره ده ځکه د بل وطن خوارۍ له درومو مونږ سعودي ته مزدورۍ له درومو په دې غرض چې مو بچي ماړه شي هم مو سپېره سپېره تندي ماړه شي خو فیصلې په اسمانونو کېږي د پاک الله په کتابونو کېږي د احمدشاه غوندې ځوانان پناه شو ډېر بې اسرې او په ارمان پناه شو الله دې واړه جنتونه ورکړي الله دې واړه راحتونه ورکړي ومه ایرپورټ کې انتظار ته ولاړ ورور مې راتلو ومه قطار ته ولاړ چې مې نظر په تابوتونو پرېوت شوم ورنږدې په سپین مخونو پرېوت پکې بې شماره مسافر پراته و چینار ځوانۍ نختر نختر پراته و نه مې د رور څه ستړي مشي وکړه نه مې د بل چا څه خوارمشي وکړه زه امیر سالار حیران شو ما دعا ته لاس اوچت کړه تا یې ختمه زندگی کړه وس یې خدای جنتي کړه وس یې خدای جنتي کړه وس یې خدای جنتي کړه